زما آقا زما لپاره څه حکم دی وایه چې دا دنیا دله په بله واړم انتر بنتر کلي کلنتر هډټ چک پسوګه نو بس هغه سره بیا چپس مې او ورس مې بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز. قدرمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره محنت کومه، کوشش کومه، داسې ملګري ستاسو مخې ته راولمه چې د هغوی د ژوند نه تاسو خبر شئ، د هغوی د کار زیار نه تاسو خبر شئ، تاسو ترې نه خوند او مزې اخلئ. زما په څنګ کې ناست یو شخصیت چې تاسو به په ډېرو خاکو کې کتلی وي او په دې ګټ اپ کې به مو کتلی وي. دوی سره به خبرې اترې کوو، د دوی نه به پوښتنې کوو د دوی د ژوند حوالې سره. دوی ته به پروګرام کې هرکلی په خیرالې ستړي مشي وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له ټیم راکړو او تاسو رالی موږ له انټرویو کوئ. خوشحاله اوسئ. قدرمن شیخ خپله ښکلې غوندې کې نامه او کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ یاره جی زه خو چې دی نو زما نوم اصغر علي دی او د چاسدې بازار یم. د زوړ بازار؟ او جی زوړ بازار. تاسو په واینس کې کار کوئ، خان واینس کې. دې وخت کې تاسو په اسټ باندې موجود یې. دا څه ګیټ اپ مو اختیار کړی دی؟ یاره جی دا هو ساده ګل او الادین یو ویډیو ده، هغه مونږ جوړو او دا زما ګیټ اپ دی، لکه زه پکې الادین یم. ته پکې الادین جن یې؟ او جن یم. او جی نو غیبېږي راغیبېږي که نه؟ او جی خپل منترم مې ما خپل ایکټینګ هم کوم چې څه دغه نو بس هر هفته مونږ ویډیو راځو اتوار په ورځ ساده ګل او الادین ویډیو جوړو. خو دا ماشومان یې ډېر زیات خوښوي، الان کې غټ هم خوښوي، هغې هم ګوري. خو په شوق سره ماته داسې کسانو ویلي هم دي لکه وي ته پکې الادین یې، زه ورته یم زه پکې الادین یم. نو بس خلک یې خوښوي نو ځکه یې جوړو. دا خلک کمنټسونه کوي وي دا ویډیو جوړوی ساده ګل او الادین، نو بس مونږ هغه شانتي بس. اصغر دا راته ووایه که نه چې دې اړخ ته څنګه رالی؟ لکه ډېر زیات خلک داسې وي چې هغوی خپل کاروبار کوي، خپل روزګار کوي. تاسو د میډیا ته څنګه رالی چې زه به کرکټر کوم او زه به داسې یو ګیټ اپ اختیاروم یا به زه داسې کرکټر کې راځم؟ یاره جی بس زه خو چینچی چلوم چاسدې بازار کې، نو بس اسیم سره زمونږ ډېر ښه تعلق دی، ښه جی جان هم دی، دغه ورولیم د ورسره. نو به د دې دوکان ته رالو نو بس دوی وي یو ویډیو یو واین سټارټو، نو بس ما ورته یې راځئ بس زه تابعدار یم. نو ایکټینګ سره زما د مخکې نه شوق و او دا موږ د شوق نه کوو. او جی او دا چینل چې موږ روان کړی دی په دې موږ ډېر زیات محنت کړی دی. دا کم از کم 7 کاله په دې چینل موږ محنت کړی دی او اسیم صاحب سره. او جی ډېره زیاته مننه. اصغر به یو پوښتنه به بله دا کومه چې واده مو کړی دی؟ او جی واده م کړی دی جی. بچیان شته؟ او جی شته الحمدلله. څو بچیان دي؟ 2 لوریانې او 2 زامن. دا راته ووایه چې څنګه تاسو وایي 2 لوریانې او 2 زامن، نو د دې ځای نه تاسو ته سیلري تنخوا میلاویږي څه حساب وي د دوی؟ او جی مونږ ته بس اسیم صاحب چې کم دی الله دې خوشحاله ساتي، بس هغه مونږ سره لکه خپل هیلپ کوي، لکه بس هغه لین دین روان دی، بس خپل لغري تنخوا ده بس راکوي راله. او جی داسې چېرته شوي دي چې د کور نه تاسو ته مشکل راغلی چې دا تا ځان نه څه جوړ کړي دي؟ او جی راغلی دي، پلار هم راته ویلي دي، تره زامن هم راته ویلي، ټول راته ویلي دي. ما ته وی دا ته څه کوې لکه ته کله ځان نه الادین جوړی او کله چې دی نو یو شی جوړی ځان نه ښځه جوړی. او جی کله ځان او جی ویلي دي راته. خو بس شوق خو جی د شوق قیمت خو نشته. بس شوق هر سهار څه وایي؟ واو ډېر سخت راغلی، ډېر راته وي، تره زامنو راته ویلي دي، پلار راته ویلي، ټول راته ویلي دا مه کوه. ما ورته نه زما شوق دی. او جی ما وی دا بس زمونږ یو خپل چینل دی خان واینز، دا پہچان دپاره خلکو د مخ د خندا لپاره موږ دا ویډیوګانې جوړو. نن سبا خو چې تاسو وګورئ په دې معاشره کې نو بس هر سړی خفه دی، ټینشن دی. دا ویډیو موږ د دې لپاره جوړو چې هغې یو 100 منټو لپاره په مخ خندا راشي، دغه راشي، تا واورېدل لږ ذهني طور هغې لږ ریلیکس شي. دا ویډیو موږ د دې لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه چې د ټینشن دور دی، هر یو کس په ټینشن کې دی، سوچونه کوي، فکرونه کوي، نو چې څه وخت دپاره د هغوی په مخ باندې مسکا راشي نو دا غنیمت ګڼل پکار. جی بالکل صحیح خبره را.
ها اصغر بھائی اخیری پوښتنه بدن نکو ځکه تاسو ټیم دی پورا تاسو دلته کې موجود یې په ازما چې څنګه خبر وکړه چې په سیټ باندې تاسو موجود یې تاسو خپل ریکارډینګ هم کوي دا راته وایي چې د خلکو نه مګیلې شته یاره بس د خلکو نه مو ګیلې بس وایه که شته مو که وایه چې نیم شته اورېدلو نو بس مینه درکوي که نه مینه خو ډېره خلک راله ډېره مینه راکوي اوا بعضې خلک راته ووي را تاسو څه کوئ را تاسو څه جوړوئ او ځان هم شمرولې او پلانکي او ډنګري او بعضې خلک راته دومره مینه راکړي چې سلفیان یې سره وباسي تصویران یې سره وباسي ښکل هم کي تا اورېدل دونه مینه سره کوي به دې دنیا کې خو هر څنګه خلک شته نو چې کله نیګیټیو خلک تاسو سره ملو شي او تاسو اپریشیټ کوي نه تاسو ته د هغې مطابق خبرې وکړو نو زړه مو درد وکړي که نه بس درد ماتېږي بس نه وایي چې پرېږدو دا دنیا نه بس چې نو بس خلک په هر سر څه وایي نه جانانه مه د چا نه چا منه نه بله چا منه هغه خلک وایي د اورې به د هر چا خو کې به خپله او جی کې به خپله نو موږ څه غلط کار کوو نو جي نو موږ که څه غلط کار کوو بس تاسو راته ووایئ واینس خو داسې یو څیز دی لکه اوس د قبر عذاب موږ یو ویډیو جوړه کړې ده نو مخکې خو به تبلیغیان ګرځېدل کوڅه په کوڅه اوس خو داسې سیسټم راغلی موږ د قبر عذاب یو ویډیو جوړه کړې وه نو هغې کې داسې میسج دی داسې چې راته ویلی نه شم زما هغه زوی پکې وي هغه پبجي کوي زه ورته وایم بچی راځه د اذان یې وکړو د مونځ ټیم دی راځه چې څنګه زه راشم هغه وپاچي وي نو هغه کټ چې موږ اوچتو نو هغه ټي وي مو چتېږي موبایل هم اوچتېږي نو لکه یو ښه میسج دی چې دا مه کوئ چې اذان ټیم شي نو مانځه ټیم شي ټي وي او دا وي سي آر او دا موبایل دا هر څه پرېږدی الله له توجه ورکړئ مونځ او دس پکې ضروري دی که نه جی نو دا لکه ښه میسیجونه موږ ورکوو اوس هوایي پیرنګ ویډیو شوه نو چې دی دلته ما ډزې وکړې هغه رور مې وویل اختر شپه زه مټۍ راوړم مقه زما په مردکي زما په ګولې زه چې کوم ډز وکړم هغې باندې زما هغه رور ولګي په حجره چې راننوځي چې وګورم زه ورته وایم دا ولې لکه وي دا مړ شو که نه په څه مړ شو وي ستا په ډز مړ شو بس زه ورته په ژړا شم زه وایم یا خلکو مه کوئ دا ډزې مه کوئ په دې تاسو چې ډزې کوئ دا ګولې چېرته ځي همدا لاندې راځي هم تاسو پرې لګئ نو بس هغې کې هم ډېر ښه میسج و همدا زه د ویډیو په اخره کې زه د ملګري نه کوم چې ما میلمه کړي وي همدا پوښتنه ترېنه کوم چې ښکلی میسج وي نو میسج خو تاسو ورکو اوس تاسو چې کوم کرکټر دی تاسو څنګه وایي منتر زه وایم نو هغه انداز کې که لږ رالی نو مزه به وکړو بلکل ولې نه صحیح ده زما منتر داسې دی ساده ګل دی نو هغه دغه ومکي هغه ډیوه ومکي که نه نو بس زه را پیدا شم زه داسې کوم زما آقا زما لپاره څه حکم دی وایه چې دا دنیا دله په بله واړم ساده ګل ما ته وایي زه ورته وایم ولې جاړې زما آقا ما ته ووایه تا ته څه تکلیف دی ما ته وایي زه ډېر وږی شوی ما لپاره چپسو زما آقا ایله بیله چپسو زه ورته وایم اوس ګوره چپس بدل اوس په دې ساعت زه راغواړم انتر بنتر کلی کلنتر هډټ چک پسوګه نو بس هغه سره بیا چپس مې او ورس مې هډرته چک پسوګه هډرته قدرمند امید لرم چې د اصغر بھائی خبرې د ایکټینګ بس تاسو خوښ شوي وي نور ملګري را سره هم د دوی چې کوم پوره ټیم دی هغه موږ سره موجود دی خو د کیمرې شاته دی پردن ملګرو سره به خبرې اترې کوو چېرته به ځای نه د چرسه د KPK نیوز سره به اوسئ هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني اصغر بھائی په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په لوی امان